السلام علیکم دوستانو، د کرکټ په اړه د نن تازه او مهم معلومات ویډیو تر اخره در سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ملي سپورټس تلویزیون د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو د خپراوي حقوق ترلاسه کړل. دغه لوبې د روانې جنوري میاشتې په 21مه، په 24مه، 26مه عربي اماراتو په ابوظبي شیخ زاید سټیډیم کې ترسره کیږي. بلخوا بیا سبا شپه د پاکستان سوپر لیګ بولۍ شروع کیږي چې دغه افغان لوبغاړي بولۍ ته وړاندې شوي دي. د مجیب زدران، راشد خان، محمد نبي سربیره نور لوبغاړي هم د پاکستان سوپر لیګ بولۍ ته وړاندې شوي دي. په ډایمنډ کټګورۍ کې حضرت الله زازی، قیس احمد، ظاهر خان، په کولټ کټګورۍ کې فضل نیازی، ګلبدین نایب، جاوید احمدي، وقار سلام خیل، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، نور احمد، رحمان الله ګربز، شاپور زدران. په سلیور کټګورۍ کې اصغر افغان، آفتاب عالم، عظمت الله عمرزی، بهیر شاه، فضل حق فاروقي، حمزه هوتک، حشمت الله شایدي، کریم جنت، سمیع الله شینواری، شفیق الله غفاری، شاهد الله کمال. دغه افغان لوبغاړي د پاکستان سوپر لیګ بولۍ ته وړاندې کیږي. د دوی په اړه ستاسو نظر څه دی؟ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. بلخوا بیا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی محمد نبي له ملي لوبډلې سره د یوځای کېدو په موخه له استرالیا څخه متحده عربي اماراتو ته روان سو. دا زموږ د نن ورځې تازه او مهم معلومات. که مو دا ویډیو خوښه سوي دا ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوی یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.